اوس راځو شپږمې فلسفې ته چې په خپله هولسټیک مارکیټینګ فلسفي یا د ټولیز مارکیټینګ فلسفه ده. د هولسټیک مارکیټینګ فلسفې د تعریف څخه مخکې وایي راځو د موضوع لږ تشریح کوو چې په تعریف باندې پوه تعریف راته اسانه شي. هولسټیک مارکیټینګ فلسفي یا ټولیز بازارموندنې فلسفه وایي تاسو چې هر کار کوئ دا کولی شي چې خپل مشتری لپاره ارزښت رامنځته کړي. تاسو چې د بازارموندنې هره کړنه کوئ دا پخپله کولی شي چې د مشتری لپاره ارزښت رامنځته مخابره او انتقال کړي. تاسو باید څه وکړئ؟ تاسو باید د خپل تجارت یا سازمان په داخل کې چې کوم فعالیتونه دي هغه باید ټول مد نظر ونیسئ او همداسې ستاسو د سازمان څخه د باندې په بهر کې چې نور کوم سهامداران دي چې هغه کولی شي چې ستاسو د بازارموندنې فعالیتونه متاثره کړي هغه ټول باید تاسو په نظر کې ونیسئ. تاسو چې د بازارموندنې لپاره کوم فعالیتونه پلانوئ او وروسته اجرا کوئ په هغو کې باید خپل د سازمان په داخل کې ټول ډیپارټمنټونه ټولې دندې ټول کارونه په نظر کې ونیسئ او همداسې ستاسو د سازمان څخه د باندې چې کوم ستاسو همداران دي چې هغه ستاسو د تجارت او همداسې ستاسو د بازارموندنې فعالیتونه متاثر کولی شي تاسو باید ټول په نظر کې ونیسئ. تاسو باید داسې یو جامع پلان جوړ کړئ چې په هغه کې هم خپل د سازمان داخلي برخه په نظر کې ونیسئ او هم د باندې چې کوم سهامداران دي ټول باید سره هماهنګ کړئ. نو ټولیزه بازارموندنه اوس چې د ټولیزه بازارموندنه د هغه پروګرامونو د پروسو فعالیتونو څخه عبارت ده چې د سازمان او د سازمان د سهامدارانو د هماهنګ کولو انسجام لپاره نیول کېږي او وروسته اجرا کېږي. د سازمان او د سازمان د نورو سهامدارانو د پلانونو د هماهنګ کولو انسجامولو لپاره چې کوم پروګرامونه نیول کېږي کوم فعالیتونه تنظیمیږي او وروسته اجرا کېږي دې ته موږ په خپله چې وایو هولسټیک مارکیټینګ فلسفي یا ټولیز بازارموندنې فلسفه وایو. اوس راځو د ټولیز بازارموندنې هغه تعریف دلته وایو کوم چې کوټلر خپل په کتاب کې راوړی دی. دا تشریح چې تاسو وګورئ بیا به د دې تعریف باندې سر خلاصېږي. کوټلر وایي چې د ټولیز بازارموندنې فلسفه د هغه پروګرامونو پروسو او فعالیتونو د پرمختیا ډیزاین او تطبیق څخه عبارت ده کوم چې د یادو پروګرامونو پروسو او فعالیتونو وسعت او یو بل سره تړلتیا مشخصوي. ټولیزه بازارموندنه د هغه پروګرامونو پروسو او فعالیتونو د پرمختیا ډیزاین او تطبیق څخه عبارت ده کوم چې د یادو پروګرامونو پروسو او فعالیتونو وسعت پراخوالی او یو پر بل باندې تړلتیا مشخصوي. هولسټیک مارکیټینګ یا ټولیز بازارموندنه څلور لوی برخو ویشل شوې ده یا څلور لوی برخې لري چې لومړۍ برخه انټرنل مارکیټینګ ده یا داخلي بازارموندنه، دوهم چې د انټیګریټډ مارکیټینګ یا جامع بازارموندنه موږ ورته ویلی شو، درېیمه برخه چې ده درېیمه لویه برخه چې د ریلیشنشپ مارکیټینګ یا د اړیکې بازارموندنه ده او څلورمه برخه چې د پرفارمنس مارکیټینګ یا د کارکردګۍ بازارموندنه ده. راځو اوس هره برخه یې جلا جلا وایو هره برخه یې تشریح کوو. لومړی راځو ریلیشنشپ مارکیټینګ یا د اړیکې بازارموندنه وایو. د اړیکې د بازارموندنې هدف د بازارموندنې د مهمو اجزاو سره د دوه اړخیزه رضایت بخشه اوږدمهاله ګټورو اړیکو جوړول دي چې خپل په کاروبار کې ګټه وکړي او همداسې خپل کاروبار وساتي. اوس د ریلیشنشپ مارکیټینګ موږ څه وایي؟ ریلیشنشپ مارکیټینګ پر دې باندې تمرکز کوي. ریلیشنشپ مارکیټینګ موږ دا وایي چې یو کاروبار یو بزنس یو تجارت باید د خپلو سهامدارانو سره ښې اړیکې ولري. څومره چې د کاروبار او د کاروبار د نورو سهامدارانو یعنې سټیک هولډرانو ترمنځ اړیکې ښې منظمې دوامدارې او هغومره به د کاروبار فعالیتونه منظم وي. د بازارموندنې مهمه اجزاوې چې موږ وایو چې ریلیشنشپ مارکیټینګ د بازارموندنې د مهمو اجزاو سره د اړیکو پر جوړولو باندې تمرکز کوي چې اوږدمهاله رضایت بخشه ګټورې اړیکې رامنځته کړي. دا اجزاوې یا بخشونه کوم دي؟ لومړی برخه یې کسټمرز یا مشتریان دي، دوهم امپلایز دي، درېیم مارکیټینګ پارټنرز دي او څلورمه برخه چې ده یا څلورمه ډله چې ده یا څلورم غړي چې هغه په خپله ممبرز او فاینانشل کمیونټي دي. کسټمر یعنې مشتریان، امپلایز معنی کارګران چې د سازمان ادارې سره کار کوي، مارکیټینګ پارټنرز یا د بازارموندنې شریکان یا شرکا چې دي په هغه کې به خپله چینلز راځي، ډسټریبیوټرز راځي،
سپلایرز پکې راځي، پسې هولسیلر پکې راځي، دغه ټول پکې شامل دي. یعنې په دې ځای کې موږ چینلونه لرو، عرضه کوونکي دي، توزیع کوونکي دي، معامله کوونکي او همداسې جنسیان په د بازارموندنې په شرکاو یا شریکانو کې شامل دي. بله برخه چې موږ لرو هغه په خپله ممبرس اف فاینانشل کمیونټي دي یا د مالي ټولنې غړي. مالي ټولنې کې نو څوک شامل دي؟ مالي ټولنې کې شامل دي هغه په خپله سهامداران پکې راځي، سرمایه ګزاران پکې راځي، همداسې مالي تحلیلګران پکې راځي. کاروبار سازمان باید کوښښ وکړي چې د دغو څلورو برخو سره ښې اړیکې ولري. څنګه ګټه د کاروبار لپاره چې که چیرې کاروبار د مشتریانو سره ښې اړیکې ولري، دا په خپل د دې باعث کېږي چې مشتریان په بار بار راشي دوی څخه خرید وکړي. د دې لپاره بازارموندنه وکړي. یو چا چې ستا د سازمان څخه شی رانیوي، ستا سازمان چې سم شی ورکړي، ستا سازمان پر یاد مشتری باندې د خپل تولید د خرڅولو پروسې کې چې کوم کارونه دي د مشتری سره ښه رویه کول دي، مشتری سره ښې خبرې کول دي، دا ټوله په ښه طریقه سره ترسره کړه. دا دې باعث کېږي چې مشتری خو په خپله بیا هم راځي، ستا تولید به درسره رانیسي. د دې تر څنګ دی چې کوم خپل انډیوالان شناخته لري هغو ټول د ستاسو د کمپنۍ، ستاسو د کارکوونکو او ستاسو تولیداتو په اړه ښه تبلیغات کوي. یعنې هغوی دوی هم هڅوي چې راشي ستاسو کمپنۍ ستاسو تولیدات څخه رانیسي. دا د مشتریانو سره د ښو اړیکو نتیجه ده چې مشتریان چې ته هڅوي چې بیا راشي ستاسو تولیدات سره رانیسي، او نور خلک هم دې ته وهڅوي چې هغه هم ستاسو مشتریان ستاسو تولیدات سره رانیسي. د امپلایز سره ښې اړیکې به نو څنګه کوي؟ تاثیر به یې څه وي؟ که چېرې تاسو راولاړ شئ خپلو پر کارګرانو باندې سرمایه ګزاري وکړئ، خپل کارګرانو پر روزنه باندې سرمایه ګزاري وکړي، خپل کارګران وهڅوئ، تشویق یې کړئ، دا په خپل د دې باعث کېږي چې ستاسې کارګران په پوره صداقت سره کار وکړي. هغه که په هره برخه کې، که د تولید په پروسه کې، که د مشتریانو د خدماتو په برخه کې، یا که د خرڅلاو په برخه کې، په هره برخه کې چې کله چې تاسو د خپلو کارګرانو پر روزنه د هغوی پر هڅونه باندې سرمایه ګزاري کوئ، د ستاسو کارګران به کوښښ کوي چې ستاسو کاروبار د پرمختیا لپاره چې کوم څه ضروري دي هغو کې در خپله وسه کوښښ وکړي، په صداقت سره کار وکړي. مارکیټینګ پارټنرز چې وایي دا په خپله ستاسو د تولید د پروسې د پرمخ بیولو لپاره مهم دي. سپلایرز که چېرې تاسو د سپلایر سره ښې اړیکې ولرئ، ستاسو د تولید د پروسې لپاره به خام مواد پر وخت باندې عرضه کېږي، تهیه کېږي او تاسو ته به درور کېږي. که چېرې تاسو ډسټریبیوټر سره ښې اړیکې ولرئ، دا په خپله د دې باعث کېږي چې ستاسو تولیدات ستاسو مشتریانو ته پر وخت ورسېږي. که چېرې تاسو هر څومره ښه تولید ولرئ، که چېرې تاسو خپل تولید په هر څومره مناسب قیمت باندې عرضه کړئ، خو که چېرې مشتری ته پر وخت ونه رسېږي، مشتری مجبوره دی چې ستاسو د تولیدات څخه واوړي، بل تولید رانیسي، څه خپل ضرورت برابر کړي. نو که چېرې تاسو د خپلو شرکانو سره د بازارموندنې د شریکانو سره ښې اړیکې ولرئ، دا دې باعث کېږي چې ستاسو تولیدات چې پاخه تولیدات چې بشپړ تولیدات چې پر وخت باندې مشتریانو ته ورسېږي، همداسې ستاسو تولید د پروسې لپاره چې کوم خام مواد ضروري دي هغه پر وخت باندې تاسو ورسېږي. نو ستاسې د بازارموندنې او د تجارت نور ټول فعالیتونه چې کېږي منظمېږي، پر وخت باندې اجرا کېږي. او همداسې مالي ټولنې چې د هغو څخه تاسو باید ښې اړیکې ولرئ. راځو دوهم انټیګریټډ مارکیټینګ یا جامع بازارموندنې. جامع بازارموندنه هغه وخت رامنځته کېږي کله چې مارکیټر د بازارموندنې فعالیتونه منظم او وروستي لګښت کوونکي ته د ارزښت رامنځته کولو، محاوره کولو او انتقالولو لپاره د بازارموندنې مرتبط فعالیتونه سره یوځای کړي. دا د بازارموندنې مرتبط فعالیتونه چې موږ وایو دا په خپله موږ څلور لویو برخو ویشلي دي تولیدات لپاره، چې هغه ته موږ په خپله مارکیټینګ میکس وایو، یا د بازارموندنې ترکیب چې هغه په خپله 4 پیس پروډکټ، لومړی پروډکټ دی، دوهم پلیس، پرایس، پروموشن. نو انټیګریټډ مارکیټینګ یا جامع بازارموندنه موږ ته څه وایي؟ تاسو د مارکیټینګ دغه میکس یا د بازارموندنې د ترکیب چې دی یا 4 پیس چې 4 پیګان چې د خپل بازارموندنې هر فعالیت چې تاسو اجرا کوئ باید 4 پیګانې همزمانه په نظر کې ونیسئ، پر همدې 4 پیګانو یو ځای کار وکړئ. یعنې داسې باید ونیسئ چې بازارموندنه چې تاسو کوئ د تولید لپاره چې تاسو بازارموندنه کوئ په هغه کې یوازې د تولید پر کیفیت باندې ډېر تمرکز وکړئ، پاتې برخې چې پر هغه باندې خاص کار ونه کوئ، یا پر قیمت باندې تاسو ښه کار وکړئ. پر پلیس او پروموشن چې دی
ځای چې په کوم ځای کې تاسو مشتریانو ته عرضه کوئ د هغو په تبلیغاتو باندې ډېر کارونه کوي. کاروبار باید کوښښ وکړي چې کوم اوفر چې دوی خپلو مشتریانو ته ورکوي، کوم وړاندیز چې دوی خپلو مشتریانو ته ورکوي، د هغه لپاره په دا 4 پیګانو باندې همزمانه کار وکړي. دا شی ولې مهم دی چې موږ وایو همزمانه باید پر 4 پیګانو باندې کار وکړي؟ ځکه په بازار موندنه کې چې تاسو هر فعالیت ترسره کوئ، د هر فعالیت کولی شئ چې مشتری ته ارزښت رامنځته مخابره او انتقال کړي. یوه خبره دا ده چې د هر فعالیت چې دا په خپله کولی شي چې مشتری ته ارزښت یا ولیو رامنځته کړي. تاسو باید چې وکړئ دا ټول فعالیتونه په نظر کې ونیسئ. همزمان ولې باید په نظر کې ونیسئ؟ ځکه همزمان که چېرې تاسو په دې ځای کې د 4 پیګانې په نظر کې ونیسئ، دلته ساینرجي رامنځته کېږي. ساینرجي څه هدف چې شته دغو 4 پیګانو همزمان تاثیر چې دی کې د دوی د انفرادي تاثیر څخه زیاتېږي. ستاسو لپاره ګټه ډېره ده. تاسو باید خپل بازار موندنې هر پلان چې تاسو په نظر کې نیسئ په هغه کې باید خپل تولید، د تولید قیمت، تولید عرضه کولو ځای او همداسې تبلیغات همزمانه باید په نظر کې ونیسئ. دا ټوله باید یو ځای اجرا کړي تر څو مشتری ستاسو د ارګان او ستاسو د تولید په اړه ښه تصویر ولري. راځو درېیم انټرنل مارکیټینګ یا داخلي بازار موندنې ته. داخلي بازار موندنه په خپله د وړو کارګرانو، څوک چې غواړي د مشتریانو ښه خدمت وکړي، د ګمارلو، روزلو او هڅونې څخه عبارت ده. داخلي بازار موندنه کې چې څو نکتې ډېرې مهمې دي. په داخلي بازار موندنه کې لومړی خو دا خبره ډېره مهمه ده چې د بازار موندنې کومې مناسبې پالیسیان چې جوړېږي، پروګرامونه چې جوړېږي، دا باید اساساً په داخل کې ټول ډیپارټمنټونه ټول غړي ومني. ځکه د تولیداتو لپاره، د تولیداتو د کمیابۍ لپاره، د کاروبار د کمیابۍ لپاره مهمه ده چې بازار موندنه باید د ټولو ارګانونو د خوا څخه ومنل شي، د ټولو ډیپارټمنټونو د خوا څخه ومنل شي. ټول ډیپارټمنټونه باید د بازار موندنې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره باید کار وکړي. نو لومړی مهمه خبره خو دا ده چې باید د سازمان په داخل کې چې هر څومره ډیپارټمنټونه یا هر کوم اشخاص چې د سازمان کار کوي ټول باید د بازار موندنې پالیسیانې مناسبې ګټورې پالیسیانې باید ومني. دویمه خبره دا ده چې سازمان باید کوښښ وکړي چې د خپل تولیداتو عرضه کولو، خپل تولیداتو تبلیغات څخه مخکې خپل سټاف کارګران باید وروزي. که چیرې یو سازمان داسې چې د کارګران د سټاف د ځانګړي تولید د تولیدولو یا د خاص خدمت عرضه کولو وړتیا ونه لري، نو دی چې هر څونه تبلیغ وکړي په تبلیغاتو پروموشن باندې، دی هر څونه مصرف وکړي، هر څونه لوی شدید تبلیغات ترسره کړي، دا ټوله بې معنا دي. ځکه یو البته مشتری خطا باسي، خطا وتلو په سبب به رایسته تولید به رایسي یا ستا خدمات څخه به استفاده وکړي، دوه معنی خو یې نشي خدای. نو داخلي بازار موندنه کې څو خبرې چې مهمې دي. لومړی خبره دا ده چې د بازار موندنې مناسب پالیسي پروګرامونه چې جوړېږي باید د سازمان په داخل کې ټول ومني. دوهم، سازمان کې ټاپ منیجمنت چې دی یا د بازار موندنې کوم مدیران چې دوی باید کوښښ وکړي چې خپل د بازار موندنې تبلیغات څخه مخکې خپل کارګران وروزي. کوم تولید لپاره چې دوی تبلیغ کوي، د دوی کارګران باید د دې وړتیا ولري چې هغه تولید په هماغه ځانګړتیا باندې مشتریانو ته عرضه کړي. همداسې خدمات موږ څه وایو چې داخلي بازار موندنه یا انټرنل مارکیټینګ چې دی هغه په خپله د وړو کارګرانو، څوک چې وایي د مشتریانو ښه خدمت وکړي، د ګمارلو یعنې استخدامولو، روزلو او همداسې د هڅونې وظیفه ده. راځو اخري د هولسټیک مارکیټینګ اخري برخې ته چې هغه په خپله پرفارمنس مارکیټینګ یا د کارکردګۍ بازار موندنه ده. د کارکردګۍ بازار موندنه یا چې ډېر کله ورته د بازار موندنې میټریکس هم وایي، دا په خپله تجارت او ټولنې ته د بازار موندنې د فعالیتونو څخه ترلاسه کېدونکې مالي او غیر مالي ګټې څېړي. پرفارمنس مارکیټینګ یا د کارکردګۍ بازار موندنه. د کارکردګۍ بازار موندنه یا د بازار موندنې میټریکس تجارت او ټولنې ته د بازار موندنې د فعالیتونو او پروګرامونو څخه ترلاسه کېدونکې مالي او غیر مالي ګټې څېړي. عموما پرفارمنس مارکیټینګ چې دی دا د ارزیابي برخه ده. په دې برخه کې مدیران راولاړېږي د مارکیټینګ د بازار موندنې کوم فعالیتونه چې دوی ترسره کړي دي د هغو ارزونه کوي چې موږ چې د یو خاص تولید لپاره بازار موندنه کړې ده، هغو یا د تبلیغاتو یا د بازار موندنې زموږ د تولیداتو خرڅلاو په زیاتېدو کې څونه ونډه درلودله.
یا تولید چې دی زموږ د مشتریانو په زیاتېدو کې څومره ونډه درلودله، یا تولید زموږ د بازار موندنې یا تولید زموږ د مارکیټ شیر په زیاتولو کې څومره برخه درلودله. نو دا ټول فعالیتونه چې دا پرفارمنس مارکیټینګ کې ارزول کېږي. مخکې کلونو کې چې یوازې کاروبارونه خپل ریونیو یا عاید یا ګټه په نظر کې نیوله، خو اوس وخت کې دا چې موږ وویل چې کاروبارونه باید د ټولنې او د خپلو مشتریانو اوږدمهاله رفاه په نظر کې ونیسي. دلته ډېر اړخونه ډېر ابعاد اضافه شوي دي چې باید کاروبارونه په نظر کې ونیسي. کاروبارونه باید خپل ریونیو په نظر کې ونیسي، ځکه تجارت هدف هم ګټه ده. خپله ګټه باید په نظر کې ونیسي. د ګټې دپاره مهم شی چې دی کسټمر لایف ټایم والیو ده، ځکه ډېر خلک چې دي د مشتري چې یو خرید څه کوي په هغه کې ګټه په نظر کې دی نیسي، خو عموما لوی کاروبارونه لوی کمپنۍ چې دي هغه د مشتري د لایف ټایم والیو پر اساس باندې دوی خپله محاسبه کوي. یا مشتری چې څومره وخت دپاره د څو کلو دپاره دوی څخه پاتېږي، دا ټول جریان کې چې د څونه خریداري کوي د دې ټولې خریداري ګټه دوی په نظر کې نیسي. دا مهم شی دی چې په پرفارمنس مارکیټینګ کې ارزول کېږي. بل شی چې مهم دی په پرفارمنس مارکیټینګ کې هغه مارکیټ شیر یا د بازار برخه ده چې خپله د بازار برخه په ټاکلې موده کې څنګه سوې ده، ډېره سوې ده. کله چې موږ په ټاکلې موده کې د بازار موندنې یو خاص پروګرام یو خاص فعالیت اجرا کوو، دې زموږ پر مارکیټ شیر باندې څنګه تاثیر کړی دی، بازار موندنه مو سره زیات سوې ده که نه. بل مهم شی چې دی ارزیابي په خپل د کاروبار په برخه کې هغه د مشتریانو د بایللو یا د مشتریانو د لاس ورکولو فعالیت ده، چې زموږ مشتریان د وخت تېرېدو سره څنګه سوي چې موږ ډېر مشتریان د لاس ورکړي دي، د مشتریانو د لاس ورکولو فعالیت مو زیاته سوې ده که کمه سوې ده. او د دې څخه وروسته چې دوی ټاپ منیجران یا ټاپ مدیران چې باید ارزونه وکړي، هغه به د خپل بازار موندنې د فعالیتونو ټولنیز اړخ دی، چې زموږ د دوی بازار موندنه چې دوی کوي د بازار موندنې خاص پروسه چې دوی اجرا کړی، پروګرام چې اجرا کړی، خاص فعالیتونه چې ترسره کوي په ټولنې څنګه تاثیر کړی دی. ښه که بد د خپل د بازار موندنې د فعالیتونو قانوني اړخ دی باید وڅېړي، اخلاقي اړخ باید وڅېړي. دغه ټول اړخونه چې باید مارکیټران یا د خپل بازار موندنې د فعالیتونو د اجرا او د اجرا څخه مخکې ارزیابي کې دا ټوله په پرفارمنس مارکیټینګ کې راځي. نو موږ څه وایو؟ موږ وایو د کارکردګۍ بازار موندنه تجارت او ټولنې ته د بازار موندنې د فعالیتونو څخه ترلاسه کېدونکې مالي او غیر مالي ګټې څېړي. که زموږ فعالیت چې موږ ته کومه ګټه رارسېږي، ټولنې ته کومه ګټه رارسېږي، د اخلاقي اړخ څخه زموږ فعالیت څنګه دا ټول اړخونه چې موږ څېړو هغه به د پرفارمنس مارکیټینګ کې څېړو. دا په خپله د هولیسټیک مارکیټینګ یا ټولنیز بازار موندنې څلور لوی برخې وي چې په دې ځای کې مو تشریح کړې.